بسم الله الرحمن الرحیم. راځو دې باندې خبره کوو چې څنګه به یوټیوب چینل موږ کریټ کوو او هغه به جوړوو. نو دې لپاره یو اسانه لاره ده، مطلب تاسو کولی شئ خپل یوټیوب چینل جوړ کړئ. نو د هغه لپاره ضروري شیان چې دي هغه یو چې ده خپل هغه تا کوم جیمیل چې ده مطلب ته په هغه باندې خپل هغه جوړوي، یوټیوب چینل جوړول غواړئ هغه جیمیل ادرس به تا سره موجود وي او د دې اضافه سره به تا سره فون نمبر چې موجود وي او دې سره اضافه سره تا سره خپل ماسټر کارت نمبر هم چې موجود وي. خو ماسټر کارت نمبر چې ده هغه آپشنل ده، نو هغه آپشنل ده، بیا ته کولی شې هر وخت چیک یې ور اضافه کړي. خو د دې لپاره مست چې دی هغه جیمیل ده او فون نمبر دی. فون نمبر هم ځینې وخت کې آپشنل کېدلی شي، خو د اوسني چینل لپاره کله چې ته غواړې کریټر سټوډیو کې هغه چینل کریټ کړي نو دې لپاره هغه بیا چې دی مست دی. راځو په چینل باندې چیک او خبره کوو. نو لومړی راځو تاسو به لاړ شئ ګوګل ته، ګوګل کروم به خلاص کړئ او مخکې له مخکې ما دلته پکې دوه درې اکاونټس هغه مخکې له مخکې ساین ان کړي دي. نو هغه به تاسو چې کوم مخکې له مخکې کوم اکاونټ ساین ان کړي هغه به ساین اوټ کړئ او تاسو به دې ته بل اکاونټ چې کوئ اډ کړئ. بل اکاونټ چې تاسو په کوم نوم باندې جوړ کړی وي هغه اکاونټ به چې کوئ دلته د هغه نمبر هر څه پکې چک. نو تاسو کولی شئ هم د جیمیل له لارې او هم د نمبر له لارې هغه چې کوئ کریټ کړئ. نو اوس هغه موږ د نمبر له لارې کریټ کوو. نو راځو د ایمیل باندې کوم نمبر باندې چې ما ورکړی وي هغه باندې زه داخل شوم یوټیوب چینل ته او د ما نوی کوم یوزر نیم او پاسورډ چې ده هغه ما ته دلته چې سو ښکاره سو نجیب تسکین. زه غواړم په دې باندې زه خپل چې کوم یو یوټیوب چینل چې کوم کریټ کړم. نو راځم خپل چینل ته، یور چینل ته به راشئ او یور چینل کې به بیا تاسو دلته خپل چینل چې کوئ کریټ کړئ. لومړی خبره خو دغه ده چې دا د ما چینل د کوم سبسکرایبر څه نه لري، نو دې ته زه بیا کولی شم خپل چینل چې کوم کسټمایز کړم. خپل چینل به تاسو په یوټیوب کریټر سټوډیو کې چې کوئ کسټمایز کړئ. دا د دې کسټمایزیشن یو څه وخت نیسي. راځو لومړی خبره دغه ده په دې کې چې هغه لومړی معلوماتو ته راځو. په دې کې موږ ډسکرپشن ورکوو چې مطلب دا چینل به کومې ویډیوګانې خپروي او دا چینل به د څه په اړه باندې وي. مثال په ډول دا کوم چینل چې دا نو دا چې دا خپل هغه خپروي، مطلب یا تخنیکل ویډیوز خپروي یا هم میډیکل ویډیوز خپروي. دا مثال په ډول دا کوم چینل چې دا خپله چې دا هغه چې خپروي میډیکل ویډیوز هغه پبلیش کوي. نو تاسو کولی شئ دا هم بیا چې کوئ ورته تبدیل کړئ. په دې کې تاسو بله ژبه هم اضافه کولی شئ او په دې دا د تاسو د خپل چینل چې دا لینک ته تاسو دا راواخلئ دلته په دې سایټ په هغه کې براوزر په سایټ کې دلته تاسو په واچوئ. نو تاسو بیا کولی شئ خپل چینل ته لاره پیدا کړئ او دلته دوهم لینک هم ورته کولی شئ او له دې لارې خپل ایمیل ادرس ورته چې کولی شئ اډ کولی شئ. دوهم ایمیل ادرس هغه ته بزنس ایمیل ادرس ویل کېږي هغه ورته اډ کولی شئ. نو دا له دې لارې موږ چیک او پبلیش کوو. بل راځو په دې کې برانډینګ ده، په دې سره موږ خپل چینل ته چې خپل یو پکچر چیک کولی شو اپلوډ کولی شو. مثال په ډول باندې دغه یو پکچر ده هغه موږ خپل چینل ته چیک او اپلوډ کوو. په دې سایز کې باید هغه چې اپلوډ شي. نو دغه موږ چینل ته چې سو دا پکچر اپلوډ شو. دا د موږ تاسو د چینل پروفایل پکچر ده، یعنې کله چې اول د موږ چینل راځي د موږ چینل به په دې شکل کې چې وي موجود وي هغه پبلیش کېږي. او بل چې دا د چینل لپاره شاته کوم بینر چې ده هغه بینر ته تاسو خپل ایمیج ور اضافه کولی غواړئ نو دلته به راشئ بینر ته، مطلب بینر ته تاسو غواړئ بل ایمیج اضافه کړئ نو هغه هم چې کولی شئ ورته اضافه کولی شئ. دلته له ما سره به بینر لپاره پکچرز موجود وي. د مثال په ډول باندې دا د منیسټري اف هایر ایجوکیشن یو پکچر له ما سره موجود ده. نو دا د بینر لپاره چې د بیا خاص سپیسیفیک پکچر جوړیږي ځکه چې
بینر سیده په خپله په 2048 ضربې 1152 پکسل کې دی چې غواړي او 6 MB به له 6 MB څخه به کم وي دغسې یو تصویر غواړي نو هغه تصویر بیا په خپله په نورو پروګرامونو کې جوړیږي او هغه ته چیکیږي ترتیبیږي او دا خپله ویډیو واټرمارک ته نو دا هم ټول په دې کې چیکیږي راځي لیاوټ ته راځو په لیاوټ کې سیده مطلب چې څومره خلک مطلب د تا کوم څومره ویډیوز یې هغه سپیسیفیک ویډیو په دې کې ته اوس ما یو ویډیو نه ده اپلوډ کړی خو کله تاسو ویډیو اپلوډ کړئ نو هغه ویډیو به تاسو ورته ټاکئ چې هغه تاسو د یوټیوب انټرو ویډیو وي مطلب هغه کې تاسو د یوټیوب انټروډکشن څه وایي چې مطلب دا یوټیوب سره دا ویډیو به هغه چیک کوي براډکاسټ کوي نو هغه به په دې غږ کې تاسو په ټریلر کې هغه تاسو چیک کولی شئ ورته اچولی شئ د سبسکرایب کولو لپاره دې لپاره چې خلک تاسو چینل سبسکرایب کړي هغه هلته هم ویډیو ورته اچولی شئ او دې کې سیکشن هم چیک کولی شئ جوړولی شئ نو دغه چې بیسیک معلومات اوس راځو خپل چینل ګورئ چې زموږ چینل سره کوم ده او په کوم هغه کې د موږ تاسو چې د چینل ده نو موږ تاسو چینل چې د نجیب تسکین په نوم باندې چینل جوړ شو او دا د هغه چې د لوګو ده او کومه ویډیو موږ نه ده اضافه کړې او نور څه کسټمایزیشن هم نه ده کړی اوس راځو د چینل نور مطابق کسټمایزیشن کوو ډیشبورډ ته ځو ډیشبورډ کې د چینل سیده زیات سیټینګ هلته پکې کېږي یعنې د زیاتره سیټینګ د هغه سیده د هغه هلته پکې چې ده موجود ده او د هغه خپل ته کتلی چې څومره د تا چینل لیست دی د تا ویډیو څومره دی او تا د چینل څومره وښودلی چې تا هغه جوړ کړی ده نو دا ټول هلته پکې چیک کولی شي کتلی شي او دوهمه خبره د پلیلیست ته په دې کې کولی شي مختلف پلیلیست جوړ کړي د مثال په ډول باندې لومړی پلیلیست دی جوړوي چې هغه چې ده میډیکل ویډیوز دا یو پلیلیست ده نو دا یو پلیلیست اډ کوم او دا پبلیک مطلب هر چاته به ښکاري دغه پلیلیست نو دا کریټ کوم په دې کې به زه میډیکل ویډیوز براډکاسټ کوم نو دا ما لپاره چې سو یو پلیلیست هغه چې سو کریټ سو او بله خبره په دې کې چې دا هغه انالایټکس کله چې تاسو مطلب چینل زیات پر مخ باندې لاړ شي او هغه سبسکرایبرز د هغه ټایم ریلیونټ د هر څه زیات شي نو هغه تاسو بیا کولی شئ چې په هغه کې چیک کړئ نو اضافه کوي کمنټس دی تاسو په یوټیوب چینل باندې څومره کمنټس راځي دا له دې لارې اضافه کولی شئ بل چینل سب ټایټل ده د مثال په ډول باندې ته غواړې چینل ته سب ټایټل ورکړي هغه هم چیک کولی شئ ورکولی شئ پبلش کې ډراپ کې او یا هم په آل کې ته بیا هغه سب ټایټل چیک کولی شئ ورته انتخابولی شئ په هغه ټایټل باندې به تاسو چې وي کاپي رایټ داسې مطلب دا تا چینل کې ته کومره ویډیوګانې خپروي هغه به کاپي رایټ نه وي نو دا هم پرې ګرو شي بل چې دا هغه منټرایزیشن ده په دې کې بیا چې تاسو خپل د ماسټر کارډ نمبر ورکوئ خو تر اوسه پورې دې کې لوکیشن باید تاسو اډ کوئ بیا به هغه پاسې تاسو چینل مخ باندې ځي بیا به هغه چیک ورکوئ کسټمایزیشن کې ده مخکې موږ په دې اړه باندې خبره وکړه او بل چې د سیټینګ د دې چینل په دې سیټینګ کې هم یو څه چې ده هغه پاتې ده لومړی خبره دا ده چې کله دې تا یوټیوب چینل په مخ باندې لاړ شي ته به په هغه کې مطلب کوم کرنسي به استعمالوي نو هغه ما خپله USD یا ډالر مې ورته کړی ده او بل چې دا چینل ده چینل چې دا چینل مطلب کوم ځای کې جوړ شوی ده دا چینل د مثال په ډول باندې دا په افغانستان کې جوړ شوی ده او د دې چینل هیواد چې دا هغه افغانستان ده نو تاسو پاکستان هم ورته ټاکلی شئ USA دا ټول ورته ټاکلی شئ د مثال په ډول باندې موږ درته یو چینل یو هغه ورته اخ کوو ایجپټ یا بل څه یا جرمن مثلا جرمن کې دا چینل چې دا د دې براډکاسټ جرمن څخه ده دلته د چینل کیورډ دی مطلب چې کله څوک بل څوک تاسو چینل چیک کوي سرچ کوي نو هغه په کومو کیورډو باندې سرچ کوي نو زه ورته چې تسکین او تسکین په نوم باندې دا یو کیورډ سو او بل ته لیکم چې یا زه بل کیورډ هم اضافه کوم چې نجیب او تسکین او بل یو کیورډ هم ورته اضافه کوم چې مطلب ډاکټر او نجیب او بل یو کیورډ هم ورته اضافه کولی شئ په دې ځای کې چې مطلب میډیکل ویډیوز نو دا هغه مختلف چینلونه دي چې هغه تاسو چینل سره چې د ریلیونټ وي هغه به تاسو ورته چیک کوئ انتخابوئ دا به چیک کوئ سیو کوئ بیا راځو سیټینګ ته سیټینګ کې یو څو نور سیټینګ هم چې دا پاتې ده نو دا موږ تاسې هغه اډوانس سیټینګ ته ځو په اډوانس سیټینګ کې سیده هغه په دې کې دا ایج ریسټرکشن پکې موجود دی مطلب تاسو کولی شئ هغه ایج ریسټرکشن پکې وکړئ اتوماتیک کیپشن پکې راځي نو دغه پکې کولی شئ بل اپلوډ
ډیفالټس دی مطلب چې کله تاسو یو څه اپلوډ کوئ تاسو لپاره باید چیرې سي لومړی باید ډیفالټ چیرې سي نو هغه ډیفالټ تاسو ته ولیکئ چې اټ مطلب اټ چینل present publish medical videos نو دا تاسو لپاره ډسکرپشن لپاره یو چی ده هغه به تاسو ته همیشه چک کوي راځي د هغه ټیګز هم ورکوي دا ورته پبلیک ورته ساتو ټیګز یې ورکوو مطلب میډیکل ویډیو دا هم هغه چی ده ټیګز ده ویډیوز نو دا هم دغه چیس یو ټیکسو بل راځو پرمیشن ته پرمیشن کې دا خپل آنر ده د دې کوم هغه سي دا نور خلک هم انوایټ کولای شي او دا د دې خپل کمیونټي ده موډریټور او داسې نور اپلوډ یوزر دا کله یوزر اپروو سي نو بیا هغه دلته چک کیږي پکې راځي او بل سیدا د کمنټس په اړه باندې خبره ده کمنټس په اړه کله تاسو هر ویډیو اپلوډ کوئ به پیغه کې دغه ټول کمنټس سره چک کیږي راځي نو اوس یو تقریبا 80% د موږ تاسو چینل کسټمایز او موږ تاسو کولای شو خپل چینل ته ویډیو هم چک اپلوډ کو او هم چینل کولای شو په یوټیوب کې دلته د نجیب تسکین په نوم باندې خپل چینل چک سرچ کو زه چې دلته سرچ وکم د نجیب تسکین په نوم باندې بدلته چی سي هغه یو چینل دا واوړي سي هغه ما وس چک او کریټ کو نجیب تسکین په نوم باندې چینل ما کریټ کړی دا نو هغه بچی کی راوړي خو یو څه هغه بچی وي شاته بوي نجیب تسکین ګورو نو سیدغه کچته نو جوړ سوی نو هغه بیا نه راوړي ځکه سیدغه مشکلات وي یا ټیګز نه ور کړی او دغه ټایټل نه ور کړی خو تر اوسه پورې هغه نه راوښتو د نجیب تسکین په نوم باندې چینل نه راوښتو بیا داسې کوو چې موږ کوم لینک کاپی کړی د خپل چینل هغه دلته اچو او پیغه باندې خپل چینل ګورو چې آیا مو چینل صحیح ده چینل نور صحیح ده خو د چینل کوم ټایټل سیده نو پیغه کې امر تاسو چک او خپل هغه کوو یو څه سیټینګ نور هم کوو چې ولې مور تاسو د یوټیوب چینل چې ده په نوم باندې نه راوړي نو راځو دغه بیسیک انفارمیشن ته راځو او چینل نیم ان ډسکرپشن اوس راځو په دې کې خپل نیم سیده دا تسکین نجیب تسکین د په لوی حروف باندې ما کړی ده او تاسو دا کولای شئ ورته بدل هم کړئ نجیب تسکین نو په دغه نوم سره به موږ تاسو خپل چینل چک او سرچ کوو ډسکرپشن خو مخکې ما ورکړی ول سي دا چینل سیده هغه به it channel publish medical videos دا دغه چینل ډسکرپشن دی او پورته نوم هم ما چک راوستو بل لینک هم ورته اضافه کولای شي ایمیل ادرس هم ورته اضافه کولای شي وزه دا چک کوم سب کوم او دلته راځم په سرچ کې وس دوباره دغه نوم ورته لیکم د په نوم سب کوم نوم باندې ما دا چک کړو دا چینل کریټ کړو نو وګورئ چې هغه نوم راځي کنه راځي تر اوسه پورې بیا هم نه درغلی نو په دې کې موږ تاسو یو څه نور سیټینګ پاتې ده هغه باید هم چک او ترسره کو او یا به دغه برانډینګ او لیاوټ دغه چینل دلته راغلی ده نو زه غواړم دا کوم چینل چې ما جوړ کړی و د نجیب تسکین په نوم باندې هغه دلته زه چک کوم سبسکرایب کوم او دا ما سبسکرایب کو آل بټن وی چک او کلیک کو نو دا چینل د موږ سره 600 سبسکرایب شو او نور د کسټمایزیشن د چینل په نورو ویډیوګانو کې تر سره کوو